سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ. خدای دې ټول جوړ واوسئ دوستانو. فواد نادر چینل ته ښه راغلاست. بدبختانه دوستانو موږ سالنګ په لاره تېرېدلو، ډېر یو بدې حادثې سره دلته مخامخ شولو. واقعا ډېر دردونکي او ډېر یو بد حالت و. دغه موټر چې تاسو دوستانو وینئ په دې ګړنګ کې دا سره د سواریو چې دا پکې مسافرین چې پکې سپاره وو، نو کته دغه ګړنګ ته ډېر یو غټ ډېر یو لوی ګړنګ ده. یعنې سالنګ هغه موقعیت ته څوک چې بلد دي د کلینر خبر نه کته کېږي دغه موقعیت کې ډېر یو یعنې په سالنګ کې ډېر لوی ګړنګ دی. دلته د مسافرینو سره یو ټکسي موټر و چې خطا شوی ده او بدبختانه چې بس د نظر د شاهدین چې دلته ویل کېږي چې څوک پکې ژوندي پاتې نه دي. بس خدای پاک دې شهیدانو ته هغه دنیا ښه کړي. نو دا دوستانو په دې لاره چې ځئ راځئ، خصوصا هغه ټکسي موټروانان دي خو ډېر یو غټ مسؤلیت لري، نو ډېر باید احتیاط وکړي. ولې د افغانستان سړکونه اکثریت سټنډرډ نه دي. نو ته وګوره بدبختانه ټول مسافرین دلته دغه ګړنګ کې خطا شوي دي او کوم موټروانان چې کوم کسان چې ټکسي لري نو دوی ډېر غټ مسؤلیت لري. ولې څه سوارلۍ چې د ټول مسؤلیت د هغه په غاړه ده، نو ډېر په احتیاط دې باید موټر وځغلئ. دا ځای د کوم موقع چې دوستانو ده دا دومره سړک وړکی نه ده، خو نه پوهېږم چې څنګه بې احتیاطي د موټروان کړې ده او د موټر لیدلی ده. خو دلته بعضې ویلي چې نه یو دوه پکې زخمیان دي، خو بس خدای پاک دې زخمیان ته پاتې شفا ورکړي او شهیدان ته خدای پاک هغه دنیا ښه کړي. نو واقعا ډېر یو دردونکی حالت، ډېر یو بد حالت و چې موږ دلته ولده او دغه دوستان ورکته شوي وو. بیا دوی دغه تذکره یې راواخیستله، یو ورقه چې کله چې سالنګ ته داخلېږي هغه یې راواخیستله، ویې کتله چې دا په کوم لاین کې ده. له دغه موقعیت نه دا موټر کته ښویېدلی. ای کاش چې دا مسافرین یا سورلۍ چې موټر سره دغه موټر کې سپاره کېږي یا کوم ډریور سره چې دوی ځي په سفر باندې، نو هغه د ډریور د بې احتیاطۍ مخه ونیسي. ولې په دې وروستیو کې د همدغه ډریورانو بې احتیاطۍ له لاسه زیاتره کورنۍ په افغانستان کې د غم په ټغر ناست دي. دوستانو الله پاک د شهیدان وبخښي او زخمیان دې الله پاک شفا ورکړي. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بلې خپرونې پورې مخ ته مخه.